السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خنونن په نیو بلاک کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. هبای نو څنګه تاسو ته پته راکنه چې گاډي کې مې د انجن کار کړی او خو اوس د ټیرونو کار پاتې دی. نو دا ټیرونه چې دي کنه نو مکمل ختم دي. اوس ډرور راغلی استاد وی چې زو چې دې ټیرونه واخلو. نو زو بازار ته تاسو هم د ځان سره بوزو چرته ځایم نو موږ سره یې. وای داسې خبره ده که نه چې بازار ته روانو ګاډي لم ټیرونه اغوستو. اوس ګاډی دلته څنګه دې ښکتې ځای ته راورسېدو دلته راته ګاډی ودرېدو بلکل کار نه کوي بس ګرم شوي دی سم اور یې اغوستو دوړې ته ختې. دا مصران نه دي دی یم پسې اوس راوغوښتو. دوی پرون ګاډی ټیک کړی وي روغ رموټ دی اوس چې دې ځای ته راورسېدو بیا ګاډی ودرېدو. استادانو نور به ګورې زما ستاسو زموږ ستاسو جنګ راشي څه وایې اوس نو موږ ته څه پته وه خلک ورې پیوزونه میوزونه ټیټ کړي که نه دغه چل دی استاد نو هبای نو پنکې پیوز ته وي پرېوتی وه چې سم ګرم شوی و په لاره راته چلو کو دی پسې راغی اوس سټوډیو ته راوختو ما ورګې دلته اوبه اوبه وڅکو بیا به وروسته اوبه ور ګاډي سره. ښه نو اوس چې دی که نه له د مصري په دوکان کې ناست شو او ګاډي کې دا سب کار مارشتې ټک پکو تقریبا 12 بجو ته خواوشا ټیم نږدې دی. نو بس دې له صبر کوو او چې دا کار وکړو بیا به زه تېرونه وراخلو چېرته به ځای نه زموږ سره به بای نو اوس چې دی که نه نو ګاډی ټیک شو او موږ واپس روان شو ورکه ټیرونه به لا بدله وروسته. ښه نو اوس چې دی که نه دلته رالو ټیرونو دوکان ته بس 2 ټیرونه ولګېدو 2 پاتې دي. نو ګاډي کې کار مار ختم شو هغه ځای نه واپس رالو او دلته اوس ټیرونه لګو او بیا به ځو کور ته چېرته ځای ما زموږ سره یې. استادو څه چلو شو صحیح ده ها اوس چې دی که نه ټیرونه هم بدل شو او موږ واپس روان شو خپل کور ته. حاجی نو اوس کور ته راغلی یم او ماستن مونځ مې وکړو تقریبا 9:30 بجې دي. ما له ډېر زیات خوب راغلی دی او زه اوده کېږم ځکه که نه چې ټوله ورځ ستړی شوی یم بس مصري په دوکان کې ناسته نه انتظار نه دا ډېر زیات ګران کار دی که هغه ته هر څه ته انتظار کوي خو انتظار ډېر زیات ګران کار دی که نه نو ډېر زیات ستړی یم بس اوده کېږم ایډیټینګ هم نه کوم سهار مانځه نه بعد به کوم او یاره ما بله دا خبره کوله که نه چې څنګه کور ته رالم نو سهار مې ویډیو اپلوډینګ ته مې موبایل ایښی او اوسه پورې اپلوډینګ نه دی شوی پته نه یار زموږ پر انټرنیټ کې څه چل دی دا به کله سمېږي یار پی ټي سی ایل والو پلیز انټرنیټ خو لږ ټیک که یاره دا به څه چل کېږي. نو اوس چې دی که نه خپل بلاګ ختموم زما نن دغه ورځ وه امید دی چې نننی بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ هغه خبره کومه که نه نور کله څنګه کومه هغه وکړئ او مال راکړئ اجازه ته د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.